امریکا یوه په قتل تورنه افغان میرمن سویډن ته سپاري. یوه افغان میرمن چې له خپل میړه او دوه بچیانو سره امریکا ته تللې، ډېر ژر به د یوه تن د وژلو په تړاو د ګریګرو لپاره سویډن ته وسپارل شي. ډیلی میل ورځپاڼه وایي 25 کلنه وجیه او د هغې خاوند فرید وزیري دواړه د سویډن حکومت غوښتي دي. څارنوالان ادعا کوي چې وجیه نومې افغانې له یوه بل 30 کلن حمید عباس سره نږدې اړیکې درلودې او وروسته یې له میړه سره یو ځای د نوموړي د وژلو پلان جوړ کړی و. وجیه تور لګولی چې وحید عباس پرې جنسي تیری کړی. د سویډن پولیسو تر وژنې وړاندې د وجیه ادعاوې څېړلې وې او د جنسي اړیکو په تړاو د یوې ویډیو له نندارې وروسته یې عباس خوشې کړی و. د چهارشنبې په ورځ د سکرمنټو محکمې وویل سویډن اړتیا وړ شواهد لري چې په منطقي ډول وجیه په وژنه کې لاس درلودم. د محکمې د حکم له مخې به نوموړي سویډني چارواکو ته سپارل کیږي، خو د سپارنې نیټه یې لا نه ده په ډاګه شوې. عباس له مرګ وړاندې خپل ورور ته ویلي و چې نوموړی او وجیه له 6 میاشتو راهیسې اړیکې لري. وجیه په می میاشت کې د کیلیفورنیا په ایګرو سیمه کې پولیسو ونیوله، خو میړه یې چې د اروپایي ټولنې د پولیسو تر څار لاندې دی پټ دی. ویل کېږي فریده وزیري د وژنې او بدني ضربو له امله تر تعقیب لاندې ده. وجیه په 2020 کال کې په سویډن کې نوی ژوند پیل کړی، خو څرګنده نه ده چې څه وخت امریکا ته تللې وه. رسمي سرچینې وایي چې ښایي نوموړي په جعلي سندونو امریکا ته تللې وي. د وجیه مدافع وکیل میا کریګی ویلي چې موکله یې هیڅ وژنه نه ده پلان کړې او نه پکې ښکېله ده. د روان کال په مارچ کې د سویډن پولیسو یو مړی وموند چې په پلاستیکي کڅوړو کې نغښتی او سټاکهولم ته نږدې په یوه ځنګل کې غورځول شوی و.